السلام علیکم دوستانو. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته د OC1 فالټ په باره کې معلومات درکوم چې دا OC1 فالټ د کومې وجې نه په انورټر یا مالت کې راځي یا په انورټ کې راځي، وجه یې څه ده، د دې حل لاره څه ده. په دوو ستونزو له وجې دا فالټ په انورټ کې راځي. یو خو کله چې د سمرسیبل له دریو تارونو څخه یو تار کوم چې سمرسیبل له انورټ څخه سمرسیبل ته تېر شارټ شي، نو OC1 فالټ راځي. دویم OC1 فالټ بعضې وختونه د سمرسیبل د موټر د شارټوالي له وجه هم راځي. کله چې موټر د سمرسیبل شارټ شي، بیا د هغې وجې نه دا فالټ OC1 راځي. د دې د ختمولو یا لرې کولو طریقه دا ده، کله چې تاسو OC1 فالټ په خپل مالي یا انورټ کې ونیئ، نو د دې ختمولو لپاره لومړی باید تاسې د سمرسیبل څخه تر انورټه پورې چې کوم 3 لاینونه دي دا وګورئ چې چېرته به شارټ نه وي، او بیا د موټر کیپسټي دا شی وګورئ چې دا خو به شارټ شوی نه وي.